نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ازموینې د ګروپ محترمو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټولو خویندې به ښه اوسئ. محترمو زموږ د درس د نن ورځې عنوان دی څنګه یو باعفته نجلۍ جوړېدلی شو. وی یو صالحه او پاک دامنه ښځه او د عفت نه ډکه ښځه یو باعزته او باشرفه ښځه چې دا د خپل ورور لپاره څه شی ویاړي، یعنې یو ورور په داسې خور باندې فخر کوي چې زه داسې خور لرم. همدارنګه د خپل خور لپاره چې دی دا عزت دی، یعنې د خور لپاره د عزت خبره ده چې یو باعفته خور ولري. د خپل خاوند لپاره یو شتمني یعنې دارایي ده چې دی لري. ځکه چې د یو مسلمانې خور هغې هغه حقیقي صفت چې دی هغه د یوې ښځې او نجونې لپاره عفت او حیا ده. نو دا چې یو باعفته ښځه څنګه وي، یو باعفته نجلۍ څنګه وي، نو اوس به یې ووایو. وی یو باعفته ښځه چې ده هغه خپل ځان له فتنو څخه ساتي. یعنې فتنې مثلاً داسې یو بې حجابي نه کوي یا داسې یو لباس سره ده د کور نه بیرون نه ځي چې دې ته خلک متوجه شي، او نه داسې کار کوي چې دا نورو خلکو یعنې په لاره کې نامحرمو خلکو ته متوجه شي. نو دا چې په خپله لاره ځي، په خپله راځي، ښه په حیا او عزت کې ځي او راځي، نو دا چې شی دی د دې عزت او پاک دامني ده. دا چې بل چاته توجه نه کوي، دا چې شی دی د دې عفت دی. همدارنګه وایي داسې ښځې چې دي خپل د اولادونو روزنه کوي، یعنې خپل اولادونه چې دي هغه په اسلامي اخلاقو باندې دا روزي. څنګه چې اسلام ښودلي دی چې یوه ښځه باید خپل اولاد ته تربیه ورکړي، نو دا چې دی د یو باعفتې ښځې صفت دی، د یو پاک لمنې ښځې صفت دی چې همدغسې تربیه خپل اولاد ته ورکړي. او خپله څنګه وي، خپله داسې وي چې د ټولنې لپاره یو الګو یا یو نمونه یي د ټولنې لپاره. الله تعالی چې دی د مریم بنت عمران د پاک دامنۍ په اړه په قرآن کریم کې فرمایلي دي ومریم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله تعالی فرمایي وي د مؤمنانو ترمنځ چې دی مریم بنت عمران چې د مؤمنانو لپاره یو نمونه ده. وی دا چې وکړه خپله لمنه یې چې ده وی دا پاکه کړه د ګناهونو نه، خپل ځان یې پاک وساتل. او الله تعالی څه وکړه په دې کې چې دی خپل روح یې پکې پوک کړه. او مریم بیبي د الله تعالی وی هر څه که د الله تعالی کومې خبرې، کوم پیغامونه، کوم کتابونه، هر څه چې وو دا یې رښتیني وګڼل. او مریم بیبي د کومې ډلې نه وه؟ د قانتین یا د فرمانبردارو له ډلې نه وه. نو د دې لپاره یعنې چې دا د پاک دامنۍ او عفت ځانګړنه موږ ترلاسه کړو، نو په دې باندې وایي موږ یوازې په فطري عادتونو باندې بسنه ونه کړو. یعنې هغه روزنه چې موږ په ماشومتوب کې لیدلې هغه موږ ته بسنه نه کوي، بلکې موږ باید څه شی وکړو؟ لومړی د خپل روح، د خپل ځان تزکیه وکړو، یعنې خپل ځان پاک کړو د ناوړو خبرو نه. همدارنګه د خپل نفس سره جهاد وکړو. هغه خبرې چې موږ ته زموږ نفس کوي، یعنې هغه خواهشات چې زموږ نفس یې لري، هغه ناوړه خواهشات چې کومې باید د هغې سره جهاد وکړو، یعنې خپل ځان ته وساتو او هغه قبول نه کړو. او بل دا چې وایي چې موږ سره دا مرسته کولی شي چې موږ د عفت ترلاسه کړو. نو په هغې کې لومړی چې دی وایي د خپل اولاد روزنه ده په حیا، پرده او په غوره اخلاقو سره. یعنې خپل اولاد ته باید داسې روزنه ورکړو که هغه چېرته ښځینه یي یعنې نجلۍ، نو هغې ته باید داسې روزنه ورکړو چې باید ته په لاره کې ښه سمسئ په حجاب سره لاړه شي، نامحرمو ته توجه ونه کړي، او څنګه تربیه چې موږ ته اسلام ښود. او که نارینه هم وي نو هغې ته باید همدغسې تربیه ورکړو. یعنې د اسلام په چوکاټ کې خپل اولاد ته باید تربیه ورکول شي. بل شی دی وایي د نفس تزکیه او د طاعاتو ترسره کول. یعنې انسان باید خپل نفس پاک کړي.
لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې د خپل نفس سره باید جهاد وکړي. هغه کومې غوښتنې چې موږ زموږ نفس لري، یعنې که چېرته هغه د اسلام مطابق نه وي، باید هغه ونه منو او طاعت ترسره کړو. هغه اوامر چې الله تعالی موږ ته کړي دي، چې مثلاً دا کار باید وکړو، نو هغه باید ترسره شي. بل شی دی له صالحو خلکو سره ناسته ولاړه. یعنې کوم نیکان کسان چې دي، څوک چې عالمان دي، څوک چې مدرسې ته ځي، څوک چې په دین کې علم لري، نو هغوی سره باید کښېنو او زده یې کړو او هم یې په خپل ځان باندې عملي کړو، نو په دې سره موږ شی ترلاسه کولی شو، عفت او پاکدامني ترلاسه کولی شو. بل دا چې له هر هغه څه څخه لرې والی چې زړه د الله تعالی څخه د الله تعالی له اطاعت څخه منحرف کوي. یعنې داسې کارونه چې مثلاً زموږ زړه د الله تعالی د اطاعت نه منحرف یا کوږ کوي. مثلاً یا تلویزیونونه ګورو، تلویزیون کې چې اکثره خلک رقم سریالونه ګوري، یا موبایل کې داسې شیان ګوري، یا سندرې اوري. نو دغه کارونه باید ونه کړو، ځکه دا چې دی د انسان زړه د الله تعالی نه لرې کوي. په ناوړه مجلسونو کې باید ګډون ونه کړو. همدارنګه د غیر اخلاقي تصویرونو له کتلو، ناوړه سندرو له اورېدلو څخه ډډه کول. ځینې تصویرونه یا ځینې عکسونه چې وي، مثلاً د نامحرمو خلکو وي، لکه مخکې مو وویل، یعنې یو سریال چې وي په هغې کې هر څه وي، هم پکې رقم سندرې، عشقي سندرې، یعنې چې هېڅ د اسلام له نکاح نه جایز نه وي، او هر رقم ویډیو او عکسونه پکې، نو د دې څخه باید خپل ځان لرې وساتو. بل دا چې د ښځې او سړي ترمنځ په ښه خبره بسنه نه کول او دې ته اجازه نه ورکول، تر څو د خبرو ډېروالی د حرامو ملګرتیاوو لامل شي. مطلب یو نامحرمه سره زموږ کوم کار وي، نو که چېرته موږ چې هغه خپل کار خلاصوو، نو په ارامه، یعنې په ښه خبرو باید خلاص کړو. داسې خبرې باید موږ ونه کړو چې د هغې زړه موږ ته مایله شي، او دا د دې سبب شي چې موږ د حرامو ملګرتیاوو لامل شي، یعنې د یو نامحرمه شخص سره د چا ملګرتیا شروع شي. همدارنګه د شیطان د پلونو له پیروي څخه ځان ساتل. هغه اوامر، یعنې هغه کارونه چې شیطان کوي، کوم چې د شیطان وسوسې دي، د هغې څخه باید انسان ځان وساتي. همدارنګه بل وایي، له الله تعالی څخه په ایمان د ثبات غوښتنه او د ایمان د ساتلو لپاره دعا کول. الله تعالی نه یعنې باید موږ همیشه غوښتنه وکړو چې الله تعالی زموږ ایمان قوي کړه، زموږ ایمان ثابت وساته. نو دغسې دعا باید همیشه د الله تعالی نه وکړو چې تر څو موږ په خپل عفت کې پاتې شو. همدارنګه د عفت د نعمت ساتنه او په هغې باندې د شکر ادا کول. بل دا چې موږ باید دې ته پاملرنه وکړو چې دا کومه پاک لمني او کوم عفت چې موږ ته په نصیب شوی دی، نو دا چې دی د الله تعالی له لوري توفیق دی. دا د دې ښکارندویي نه کوي چې یعنې یو ښځه چې دی دا په خپل قدرت سره او خپلې ارادې پورې، یعنې دا د پاک لمن او د عفت نه ډکه شوې، بلکې دا هر څه چې دی د الله تعالی په توفیق سره ترلاسه کېږي. نو باید چې دی د دې نعمت شکر وباسو. همدارنګه موږ باید د صالحو او پاک دامنو ښځو اقتدا یا پیروي وکړو. یعنې هغه ښځې چې مثلاً د رسول الله صلی الله علیه وسلم مېرمنې یا د هغې لورګانې دي، او یا هغه ښځې چې الله تعالی په قرآن کریم کې د هغوی ستاینه کړې ده، لکه خپله همدا مریم بیبي شوه، یا اسیه بیبي د فرعون ښځه چې وه. نو داسې مېرمنو اقتدا باید موږ وکړو. باید د دوی د سیرت نه ځان خبر کړو، هغه ولولو، زده یې کړو او وګورو چې دوی په خپل ژوند کې څه کارونه کړي چې ان الله تعالی د دوی ستاینه کړې په قرآن کریم کې. نو موږ هم باید خپل ځان هماغسې عیار کړو. همدارنګه بل خبره دا ده چې یعنې په دې عصر کې چې کومې فتنې دي، هغې باندې موږ باید صبر وکړو او په خپل طهارت، یعنې پاکوالي او پاک لمني باندې منګولې کلکې کړو. یعنې په دې عصر کې چې دی تاسو ګورئ خپله چې څومره دا فتنې زیاتې شوي دي، څومره دا ناروا اړیکې زیاتې شوي دي. نو دې وخت کې ډېر سړي په سړو کې یعنې هم ډېر داسې دي چې فساد لري، او ښځو کې هم شته دی. نو ډېر یو بل نه ناوړه غوښتنې کوي. نو دا کار چې دی ډېر خلکو ته اسانه شوی هم دی. نو په دې حالت باندې باید موږ صبر وکړو او پرېنږدو چې زموږ هغه حیا او عزت چې دی، هغه خدای مکړه څوک زموږ نه واخلي.
بل دا چې په ظاهر او باطن کې باید په عفت او حیا باندې التزام. یعنې مطلب دا چې یو مېرمنه باید داسې نه اوسي چې ظاهر کې هغه د ظاهر نه داسې ښکار چې یعنې دا ډېره ښه ښځه ده او ډېره با عفته او پاک لمنه ښځه ده او په باطن کې چې دی هغه د فساد نه ډکه وي. نو باید داسې نه اوسي. د هرې مېرمنې ظاهر او باطن باید برابر وي. داسې نه چې هغه ښه حجابې کړی خو بیا هم دا په لاره کې چې روانه وي نامحرمو سړو ته ګرځي ګوري یا چې دی دا نامحرمو سړو سره په داسې نرم اواز او نرمه لهجه خبرې کوي چې د هغې په زړه کې دې ته میلان پیدا کېږي. یا بې ځایه حرکتونه کوي، داسې حرکتونه چې هغه خلک په فتنه کې اړوي یا داسې کارونه کوي چې خلک دې ته مایله شي. نو دا کار چې دی دا څه شی دی؟ دا حرام دی. همدارنګه یو مؤمنه او با عفته ښځه چې ده دا چې دی یوه دا چې دا یو قیمتي شتمني ده. یعنې یو څه شی چې ډېر قیمت ولري او دا چې دی د اسلامي ټولنې لپاره څه شی دی؟ د اسلامي ټولنې د نیکبختۍ یو رکن دی. د خپل خاوند لپاره څه شی دی؟ د محبت او د ارامۍ سبب دی او د خپلو اولادونو لپاره سمه روزونکې ده. یعنې چې ښه تربیه ورکولی شي خپلو اولادونو ته. همدارنګه دا څه شی کوي؟ د خپلو والدینو لپاره، د خپلو وروڼو لپاره د سرلوړۍ لامل ګرځي. یعنې مطلب په داسې ښځو باندې خپل پلار او وروڼه چې دی څه شی کوي؟ افتخار پرې کوي. نو محترمو خویندو تاسو هم کوشش وکئ چې خپل عفت او پاک دامني وساتئ او الله تعالی نه د دې کار توفیق وغواړئ. یعنې په دې عصر کې تاسو خپله ګورئ چې څومره دا فساد ډېر شوی دی. نو کوشش وکئ چې د دې هر څه نه ځان وساتئ، په خپل حیا او عزت کې ژوند وکئ. نو الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته د عمل توفیق راکړي.